کله چې اسمان څیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني او کله چې زمکه وغوړول شي او چې په هغه کې دننه دی هغه د باندې وغورځوي تشه کړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړي او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي انسان بشک په هغه لار کې چې ته د پروردگار لوري ته ورتلونکې ډیر ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکې بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په خلاص کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپل کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې روسته د شالو خوا ورکړل شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي بشکه په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غانګیرلې و چې زمون خواته بیا ورګرځېدونکی نه ده او بشکه د هغه پروردگار د هغه ټولې کړنې لیدلې نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یې بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي او کله چې قرآن دوی ته لوستل کېږي نو سجده نه کوي بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ ګڼي داسې حال کې څه چې دوی په خپلو عملنامو کې راغونډوي الله په هغو ښه پوهېږي نو له دې امله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی